میم شعر ویلی و نن به بیا یو کمزوری شعر در سره شریک کړم. الله دې وکړي چې تاسې خوښ شي. موږ خو په دا خارجانو سره یا په دې مجالسو کې له ځینو خبرو سره ډېر مخکې وو. یوه په هغو خبرو کې حامه شموله ده. نو د حامه شمول تورې ډېر ستړي کړي، نو ما بیا دا د خپل شعر عنوان هم حامه شموله ګرځولی ده. یو حامه شموله شعر مې درته جوړ کړی. وایي که یې دښتې دي که کلي دي که غرونه، په ځان نه مني د نورو قدمونه. دې توپان توپان وطن ته چې څوک راشي، پکې غرق شي یا په قط یوسي غوږونه. بې له خدایه چاته ټیټ نه شول هېڅکله دا نښتر نښتر زلمي دا هسک سرونه. د هلمند د سیند تعلو له تندې سوځي، د هلمند د سیند تعلو له تندې سوځي. سیستان غواړي ترې ساړه راڼه جامونه. خوبرویان د امنیت شورا تقلید کا، خوبرویان د امنیت شورا تقلید کا. په دیدن یې لګولي بندیزونه. او یو شعر د خیراب کې د که تاسې سره امین ووایسته: خدایه لا یې سره ښکېل او ښکر په ښکر کړې، خدایه لا یې سره ښکېل او ښکر په ښکر کړې، چې ازار دي چا زموږ د ولس زړونه. او بشري مرستې هم اوس په شرطو کړې، بشري مرستې هم اوس په شرطو کړې. څه نخرې کا د دې عصر سازمانونه. او انساني قاچاق یې بل لوړ شروع کړی، انساني قاچاق یې بل لوړ شروع کړی. ټولوي رانه ککرې او کدرونه. او حامه شموله بیت ته راورسېدو. رسمیت مې شاعرانو سره نشته، رسمیت مې شاعرانو سره نشته، که هر څو حامه شموله کړم شعرونه. او آخري بیت ته د مرحوم مشر ملا صاحب په یوه مقوله بیا پای ته ورسوم: متقي متوازن سیاست ټینګ کړه، متقي متوازن سیاست ټینګ کړه. دوی د خپل او موږ به خپل کوو کارونه.